که په چا باندې په لمانځه کې سجدې سهوه واجب شي او دا په لمانځه کې سجدې سهوه ونه کړي، ترک د واجب وشه په مانځه کې، په ده باندې خو سجدې سهوه لازم شوه، واجب شوه، ده ونه کړه، سلام یې وګرځوه، د مانځه نه فارغ شه، د همدغه مانځه راګرځول په ده سړي باندې شته او که نه شته. د واجبو د ترک په صورت کې د لمانځه بیرته ګرځول دا واجب دي. د غاړې د پوره خلاصولو لپاره دوباره ادا کول یې دا ضروري دي. په طور د مثال سره تا نه په وترو کې دعای قنوت پاتې شوه، نو تا ترک د واجب کړی، په تا باندې سجدې سهوه لازم ده، خو تا ونه کړه، نو د همدغه وترو بیا راګرځول په تا باندې لازم دي. یا د سنتو یا د فرضو لومړنۍ قاعده ستا نه پاتو شوه، په تا باندې سجدې سهوه لازم ده، تا ونه کړه، نو د همدغه مانځه راګرځول بیا په تا باندې لازم دي. یا زم د صورت د سورې فاتحې نه وروسته د فرضو په دوه اولنیو رکعتونو کې او د سنتو او د نفلو په ټولو رکعتونو کې په یو رکعت کې تا نه زم د صورت پاتې شه، یعنی سورې فاتحې سره د بل صورت زمه نه که، نو په تا باندې سجدې سهوه لازم ده، تا ونه کړه، نو د همدغه مانځه راګرځول بیا په تا باندې لازم دي. علامه علاءالدین حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې په 456 صفحه کې واجبات الصلات کې لیکي: لها واجبات لا تفسد بترکها وتعاد وجوبا في العمد والسهو ان لم يسجد له. د منځه لپاره واجبات شته چې په ترک سره مونځ فاسد کیږي نه، خو لاکن واجب دی راګرځول یې که قصدن هغه واجب تا پریښوي یا دې په سهوې سره پریښی ان لم یسجد له، که تا سجدې سهوه نه کړي. هو که دې سجدې سهوه وکړه نو بیا د هغه مانځه راګرځول په تا باندې نشته دی. همدارنګه تحتاوي حاشیه د مراقي الفلاح په 300 صفحه کې واجبات د صلات کې لیکي: و اعادتهما بترکه ای ما دام الوقت باقیا وکذا فی السهو ان لم یسجد له. نو که تا نه سهو هم پاتې شوه او تا د هغه لپاره سجده ونه کړه، نو د همدغه مانځه راګرځول په تا باندې واجب دي. حتی خرج الوقت تسقط مع نقصان وکراهة التحریم وان لم یعدها حتی خرج الوقت تسقط مع نقصان وکراهة التحریم. هو که وقت لاړه نو بیا د دې راګرځول ستانه ساقط دي، خو په هغه مانځه کې د نقصان هم شته او هغه په کراهیت تحریمي سره ادا شوی دی.